میس یو کیمیاوي عنصر دی چې د کپروم لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی. سمبول یې CU او 9 اتومي شمېره لري. دا یو نرم فلز دی چې خورا لوړ حرارتي او برېښنا چلوونکی دی چې په وایرونو، پایپونو، د موسیقي آلې، د ریل په پټلۍ، جواهرو او د شفاخانې په سامان آلاتو کې استعمالیږي. مس د برېښنایي وسایطو، باد او لمریزې برېښنا مهم عنصر ګڼل کېږي. د نړیوال نوي راپور د وړاندوینې پر اساس د مسو تقاضا به تر 2015 کال پورې دوچنده شي. د افغانستان مس د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مس عینک کان 240 میلیونه ټنه تیږه لري او 2.3 برخه یې مس دي. په نړۍ کې د مسو له لویو کانونو ګڼل کېږي. د لومړني سروې له مخې که دغه کان وکیندل شي په کلني ډول به د افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. په افغانستان کې 12 د مسو کانونه شته چې زیات مشهور د مسو عینک کان دی چې د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتر کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د لوګر د عینک په کان کې د مسو زیرمې کابو 11 میلیونه او 500 زره ټنه او ارزښت یې 70 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی. د دغه کان په ډبرو کې د مسو سلنه تقریبا 2% بلل شوی او د عینک د مسو کان د تړوني شرکت د څېړنو له مخې ښایي په دغه کان کې د مسو زیرمه او د کان په ډبرو کې د مسو سلنه په ژوره برخه کې زیاته وي. د افغانستان د کانونو وزارت په 2019 کال کې په دغه هیواد کې د مسو د زیرمو اندازه کابو 10 میلیونه ټنه اعلان کړه. د افغانستان د کانونو د لارې نقشه چې په همدې کال د دغه وزارت لخوا خپره شوه ویل شوي چې نور 15.28 میلیونه ټنه مس په پورپوري ډبرو کې په نامعلومو سیمو کې پاته دي. له همدې امله په دغه هیواد کې د مسو ټول اټکل شاوخوا 8 میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دغه کان څخه د مسو په استخراج سره به افغانستان په کال کې له 300 څخه تر 350 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي.